د امام درېدل له مقتدیانو سره څنګه دي. ډېرو جماعتونو کې داسې عذر پیښ شي چې صفونه ډېر سره زیات شي، خلک نه ځایږي جماعت کې. اول صف داسې جوړ وي لکه دا تیر رمضان قاري صاحب دلته شته د دې جماعت کې ختم و، موږ منځ ته ودرېدلو، نو اول صف کې موږ هم امام سره ولاړو. امام سره امام په صف کې ودرېدل دا د عذر د وجې نه جائز دی. عذر دا معنا چې ځای تنګ وي، څه بل څه مشکل وي، امام ودرېدلی شي خلکو سره په صف کې. خو که عذر نه وي امام د خلکو سره په صف کې نه ودرېږي. دا د یوه مسله. دویمه مسله دا که امام په صف کې ودرېده نو مقتدیان د کوشش دا کوي چې د امام نه وړاندې رای نشي. که مقتدیان د امام نه وړاندې راغلل